قرآن کی یو قصه ده سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیتا لک خص سوچ کو عزیزانو دعا کوئی اور وقت ځان تم کوئی بل تم کوئی خود دعا چل زده کوي چل زده کوي. دعا قبلولو والا څوک دی؟ بل څوک نشته. زه خو نیم یعنی مونږ خو ټول فراډ دوکه یو کړ. اوس راته دې مرګري وې تیرا جمعه باندې کم خیال کړي بار چې وته یو ماشومې سملولې او یو بورکا کې ورته جنې ناستا و لیدلې مو ا بورکا کې چې ورته ناستا و دا ماشومې په چل سملولې او هغه بورکا کې ورته جنې نه والک ناستا هغه بورکا پس بیا نه راغلی چرته وی ګورا ده کړ بیا دا چل اریان دی تب هم حیرانے کی چی یا اللہ دا دینی دنیا دا اصول دا پارا مونگ سسکو سس چلونا جوڑو نو دا دعا چل زدک. ذکریہ علیہ السلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دے. داغه عمر شو شپک شل کالا او د بیبي عمر یو اتیا کالا. اوس د شپک شلو کالو په عمر کې دتا په دماغو کې یو سودا پیدا شو چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نرستو خم د دی دین د پاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کیږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما زما خزه د اتیا کالو بوډای دا کم شی چې د بچی د پیدا کېدو د پاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی پیغمبرو کا نا اتیا کالو بوډانا او اتیا بوډاینا او شپږشلو کالو بوډانا زوی نشي پیدا کوله شپادا نیمه شپا. تاسو تجربه خو کوي لګا یو لوی نه لوی مشکل کی چون خلای لوی نه په دیني مشپې نه بعد را پاسا او یو سلور سجده ورته ولګوا او غلې غوند نری आवाज ورته وکا خو چې داړه دی دی وخت کې داسې وی چې بل څوک پکې نه سیوا دا غزاد بل څوک پکې نه خزه دې پکې نه بچی دې پکې نه کور دې پکې نه مال دې پکې نه دولت دې پکې نه هیڅ نه یو دې زړوي او یو پکې خدای وي تو ورته نری غوندې आवाज وکاو سباله ګوره چې څه کېږي در سره. سباله بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوی خبره تجربه شوی نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسې دا او د سیوک مونږ او څه کوي اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال
رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا. الله ته आवाज وکړو رو غلې غوندې غلې. دا تاسو اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غپ دی. تاسو خیال راځي او ته ما تراشي دي دواره ته وکړي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې سکی. دا په ایمان زبانی جمع خار دعا غدا جتنی او زی در پسې وکړو. یو خدای خبر یو زه خبر. لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه به منو بس زه خدای دا کامیاب قبلانه ته پټو ګونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې دا غفلارم هر کې. دیخوا وګورئ هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپله بل ته لاس نیولي سر د در پورې که چېرته د خره سر در پورې تړلی ا په خپله تا نه غواړي بیړه دې غر کشه نو تا ته به څه دعا وکړي. دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعه د معاش تا ګرځي نو دغه دعا به په تاسو لګي. اوس الله مونږ نه پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي. د کوم ځای؟ د دې ځای چې دې ځای کې به ګورئ بل څوک نه اوسئ. اولا تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې ښځې زه بله ښځه کوم. بوډاګان ښځه دې شته؟ شته؟ ته لږ نن چې لاړ شي ورته وایه زه بله کوم. ښه ته ګوره چې په خښته دې ولي که نه. تاسو کورونو کې ښځو سره ټرایي وکئ وایي ښځې زه خو بل واده کوم. یاره که دې ښځې ته په کور کې پرېښوې په مخ مې دوښي نو کستا ښځه بله ښځه په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کولی نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي. په خبره پوهېږئ؟ ستا ښځه ځان سره په کور کې بله ښځه نشي برداشت کولی نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي. دیتا سوچ کوئ. ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا روح غوندې خدای ته دعا خفیه معنا پټه. اوس څه وایي په دعا کې څه وایي؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اے خدایا اڈو کی میم زاڑنی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارض میں ختم طول قوا میں ختم ارض ختم لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا. دا توتیه تمهید دی د دعا د قبول لپاره. ولم اکن توتیه تمهید دی. خدای هر څه ختم
خو یو مهرباني دی دا چې ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی انی وهن العظم بوډا ما کمزور ما قوا مې ټول ختم دي لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا نا امید کړه دې نه ما اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امید مې نه کړ قاور تړکه وشو چې څه وې خبره کوا نو دیو سوي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای ززان نرستو یریگم او خزم ام بوډای دا چې ما نرستو با د دې دین خدمت څوک کوي ما نرستو به دا دین چاته پاتې کیږي د دې خدمت به څوک کوي تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناس کې په ایمان وای چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې دی او نم کولو اراده شته او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناس تو خلکو کې شته چې خدای نور ما نرستو به د اسلام خدمت څوک کوي شتا ها وای شیخ ناسي ګوګواني نا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو څه وکړنه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزم ګره بډای دا تیا کالو دا بچی نه راوړي او څوک یا الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي یا الله وبخماتا من لدنك وليا د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار وليا معنا یو د دین خدمتگار اب څه کار کوي يرثني چاغه زما میراث یوس ويرث من آل يعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی هغه څه شو چې پیغمبري میشنو چې موږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې موږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي اوس دا دعا چې خدای ته وشو څه وخت کې په نیمه شپه کې ها نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرك بغلام اسمه يحيى زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی اوس د
د نیمه ګنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب هم راغی جنا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیرا در کوم په یو زوی باندې چې نام به یحیی وی الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه نامم په ما کې خوا چا کې خوا نامم په یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کو شو نو مونږ د ډمو نامې خوخه دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا عمران لکه کټه دی کنه په دې کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوخ دی نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی نو ما فسیک هر یو د وجلو یا ټلویزیون تا ګوري چې لوري وشي نو ډمه خوخه کړي دا ډمه نامه پکې ما نه څوک پښتنه وکي چې زوی مې شوی دی او لور مې شوی دا سنامه پکې دم او زب سنامه ورته خیم او یا به د صحابياتو نامه ورته خیم او یا ابل اشپز مایون وسای شوی سنامه پکې دو مال سمیه نامه پکې دا سمیه څوک وا اوله شهید په اسلام کې سمیه وا اوله او شهید څنګه چې اسلام وروړو ټول قنبت خلاف شو نو په نيزو باندې په دې شرمګاه کې والا او داغه نه شهید شو اوله شهید په اسلام کې سمیه وا ما پلونو نامی خی عائشہ خدیجہ حاجرہ فاطمہ پنوسو میں نامی خی دی فاطمہ سکینہ دا اس بلاو شو پدیم سمیہ نام فزامنو میں نامی خی دی یوسف نحن احسن القصص خدای ورتوی یوسف علیہ السلام کسے تا خدای احسن القصص قاسم د پیغمبر د زوی نامه ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سینما د ډم نامک دی یا په باندې د سینما د ډمو نامي دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته اړه خو څه ګاندې نو د ډیرو نه راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو الکه د چا په نامې دی ول د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک خانک او بایک توس نامی نو مال خر خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه یې خوښ او خر په ځانم خر نامه دی کړ خانک او بایک څه ته وي خدای دې کور وا نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بشم یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی و کم علاج وکړي کم او سپری دې زمما خدا شکر دې چې زه شوه او مننه شپه تکاله مخ نو تبلیغی مش